د کابل حکومت مشر ډاکټر غني په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. د امریکا معتبر ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ غڼه کې د یو مطلب په خپرولو سره لیکلي چې د کابل حکومت مشر ډاکټر غني په ډیر بد وضعیت کې قرار لري او د هرې ورځې په تیرېدو سره کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ له لاسه ورکوي. د ورځپاڼې په باور ډاکټر غني نور منزوي شوی ان تر دې چې اوس مهال د ارګ په دننه کې د یو څو محدودو کسانو تر انحصار لاندې ژوند کوي او د هغوی په سلا مشورو متکي دی. ورځپاڼه وایي که څه هم ډاکټر غني د امریکا نوي ولسمشر جو بایډن ته ډېرې هیلې درلودې خو امریکا ترې ځان ګوښه نیولی او ان تر اوسه ولسمشر بایډن یوه تلیفوني اړیکه هم نه ده ورسره نیولې. نیویارک ټایمز د خپل مطلب په یو برخه کې لیکلي ډاکټر غني اوس مهال غواړي چې په یوازې ځان طالبانو سره معامله وکړي په داسې حال کې چې کورنۍ او بهرني ملاتړ یې له لاسه ورکړي او داسې نه ښکاري چې طالبان د هم ورسره کومې معاملې ته زړه ښه کړي. د مقالې لیکوال د کابل حکومت مشر ډاکټر غني ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وروستي لیک ته په اشارې وایي چې په دې لیک کې ډاکټر غني ته داسې تنده لهجه کارول شوې لکه د ښوونځي یو نالایق شاګرد ته چې کارول کیږي. باید وویل شي چې نیویارک ټایمز داسې مهال د کابل حکومت د مشر ډاکټر غني د منزوي کېدو په اړه راپور خپروي چې ټاکل شوی د ترکیې په پلازمینه استانبول کې د روانې میاشتې په 14مه نیټه د افغان سولې په تړاو یوه ناسته ترسره شي چې ویل کېږي 10 ورځې به دوام کوي او د واک د انتقال په اړه به هم پکې مهم بحثونه کیږي.